د کابل په زړه کې د شهرک جوړولو تر ټولو ستره پروژه د قطریانو ښارګوټی. دا پروژه د چا لخوا نه په څومره ځمکه باندې دلته عملی کیږي او دا ودانۍ پرې رغول کیږي؟ در هر ساختمان بالاتر از 100 پایل زده شده که هر پایل ازی با عمق 30 متر. یک مسجد بزرگ که 2500 نمازگزار گنجایش داره. در افغانستان یکی از ساختمان‌هایی که بسیار مستحکم و با معیارات جهانی است. دلته په دې ودانیو کې د زلزلې لپاره څه په نظر کې نیول شي؟ وزارت محترم شهرسازی مصمم به این است که فاز اول شهرک به بهره برداری سپرده شود. از نگاه استحکامیت این ساختمان ها واقعا با اطمینان میدیم که انشالله که نظیر نداره. ما شاهد همچون یک مکتب، همچون یک شهرک اگر بگوییم در کابل نداشتیم مبالغه نکردیم. د بخونکي او لایزال خدای پر سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا دی زه امین الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. دا نو د هیواد د آبادۍ د ښېرازۍ او د پرمختګ خپرونه ده. دا د کابل ښار په 5مه ناحیه کې د قطریانو ښارګوټی دی چې د کورونو او ښار جوړونې د وزارت له لوري د قدر هیواد په مالی ملاتړ باندې دلته د هیواد په زړه کې رغیږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې د کابل په ښار کې زموږ ډیری هیوادوال د کورونو د کمښت سره لاس او ګریوان دي. ډیری هیوادوال مو د مهاجرت نه راګرځېدلي دي او خپل هیواد ته راغلي دي. دلته د کورونو د کمښت سره لاس او ګریوان دي او نشي کولی چې د اوسېدو لپاره مناسب کورونه پیدا کړي. دا چې دغه پروژه او دا ښارګوټی به څومره دې ستونزو ته ځواب ووایي او په دې ښارګوټي کې کوم نړیوال معیارونه په نظر کې نیول شوي، دا او دې ته ورته موضوعات کوښښ کوو چې په دې خپرونه کې درته راونغاړو. نو تر پایه له موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، له واده سره سم د دې پروژې محترم انجینر صاحب له موږ سره ولاړ دی. له دوی سره به د دې پروژې په مختلفو اړخونو باندې غږیږو. انجینر صاحب ستړي مه شئ. سلامات باشین. جور خواست انشاءالله. بخیر اومدین. مننه، خوشحاله اوسئ. الله مو عزت وکړه. ډېره مننه چې په دې یخ کې مو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. خواهش میکنم. انجینر صاحب که په لومړیو کې زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور معرفي کړئ. شما را خوش آمدید میگیم در قدم اول به شهرک قطر که موقعیت از او در مقابل ساحه خوشحال خان نایی 5 شهر کابل مقابل سیلوس. اسم انجینر یما سامی، یک تن از انجینرهای شرکت تسلا که مشاور تکنیکی و کوالتی اشورنس یا انجینر اطمینان کیفیت این شهرک به دوش داریم. ډېر ښه، په لیدو ډېر خوشحاله سو انجینر صاحب. انجینر صاحب که په پیل کې راته ووایاست چې دا پروژه د چا لخوا نه او په څومره ځمکه باندې دلته عملی کیږي او دا ودانۍ پرې رغول کیږي؟ بسیار خوب. این شهرک توسط مؤسسه خیریه الغرافه که در رأس از او جناب شیخ علی بن عبدالله ثانی آل ثانی که یک تن از عضو سلطنتی کشور قطر هستند. البته
تمویل و حمایه میشه. این شهرک در 22 جریب البته زمین بله یا 22 جریب زمین که مقابل سیلو موقعیت داره توسط وزارت محترم شهرسازی و مؤسسه خیریه الغرافه تحویل داده شده، تسلیم داده شده که در فاز اول از این در 2019 شروع به فعالیت کردن، شروع به در اینجا و 3 بلاک است در مرحله اول از یا فاز اول از این شهرک. 3 بلاک رهایشی 12 منزل که در هر بلاک 96 آپارتمان است و یک مسجد بزرگ که 2500 نمازگزار گنجایش داره و 2 مکتب در 3 منزل، 2 مکتب که یک مکتب از ذکور و یک مکتب دیگر اوناس در نظر گرفته شده در فاز اول تطبیق میشه. در کل شهرک 8 بلاک رهایشی که کسی اول از این ما شروع کردیم در فاز اول و ساحه تجارتی همچنان ساختمان های تجارتی در قسمت سرک عمومی ما در شهرک داریم. دا راته وایي چې دلته په دې پروژه کې څومره کاري نیرو په کار باندې بوخته وه، لکه زموږ ډیری هیوادوال د کار لپاره د هیواد نه بهر ځي ډیری ځکه وایي کارونه نشته. که دا راته وایي چې دلته څومره کاري نیرو په کار باندې مصروف وه او څومره د کار لپاره زمینه برابره شوې وه؟ دقیقاً. خوشبختانه ما در هر جایی که پروژه می باشه در افغانستان تطبیق میشه خامخا یک طبقه کارگر ماهر، انجینیر و کارگر غیر ماهر خامخا نیاز است که در اون پروژه کار کنه که خوشبختانه یک تعداد بسیار زیاد در حدود البته فعالیت ها فعلا در ختم است، منتها در کل در این 5 سال در حدود 1000 کارگر کم بیشی در اینجا مصروف کار بودن. تر 1000 پورې دلته زموږ هیوادوال په کار باندې بوخت. دا پروژه څه وخت شروع شوې ده او څه وخت باید ګټه اخیستنې ته وسپارل شي؟ در 2019 بین 2018 و 2019 اولین پروژه از این شهرک مکتبات دو مکتب و یک مسجد شریف است آغاز شده که در فعلا در حدود 95-96% ساختمان ها پیشرفت کرده کارش و مسجد و مکتب در حدود 99% یا 98.5 همین چیزها هست. ډیر د نورو پازونو په اړه راته وایي دا خو لومړی پاز دی تقریبا په بشپړېدو دی او ګټه اخیستنې ته آماده دی. نور پازونه به څه وخت له خیره سره کارونه به پیل شي؟ قسمی که بیشتر یادآوری کردیم که در 2018 و 2019 کار از شروع شده، یعنی 5 سال بیشتر از 6 سال 5 سال و 6 سال گذشته از این پروژه، چون همینطور ایجاب میکنه که همین حجم اندازه یک پروژه همین مدت زمان در نظر گرفته شود، نظر به معیارات اگر کار شود که تمام معیارات در نظر گرفته شده و وزارت محترم شهرسازی مصمم به این است که فاز اول شهرک به بهره برداری سپرده شود، چون که اگر ما منتظر فاز دوم بمانیم که او هم یک حداقل 3 سال و 4 سال در نظر گرفته شود، یک وقتی است که بسیاری مواد استهلاک میشه، مثلا لایتینگ از بعضی مواد است که به مرور زمان از تولید تا مصرف است، یعنی نیاز است که یعنی وزارت محترم شهرسازی با وزارت و مؤسسه خیریه الغرافه مصمم به این هستند که فاز اول شهرک تکمیل و به بهره برداری سپرده شود و وزارت محترم شهرسازی تسلیم کنه. هر تصمیمی که ما میگیرن و خیر و در مورد گرفته خواهد شد. د دې پروژې طرح او ډیزاین د خپل افغان انجینرانو لخوا نه شوی دی، په دې ساحه کې شنه ساحه هم په نظر کې نیول شوې ده؟ دقیقاً شهرک توسط بیشتر یادآوری کردیم شرکت تسلا، کانسلتنسی تسلا دیزاین شده، البته انجینیر صاحبای افغانستان است، کانسلتنسی تسلا مربوط افغانستان که مطابق کلتور و فرهنگ افغانستان تمامی ساختمان ها، مسجد و مکاتب در نظر گرفته شده و ما ساحه سبز بیشتر یادآوری کردیم، ساحه سبز منظم، یعنی یک کمپلکسی است که تمام موضوعات شهرک در نظر گرفته شده بسیار استاندارد. انجینر صاحب وربش یو بلاک با یو
ودانۍ به د نمونې په شکل لیدونکو ته هم وړاندې کړو. ان شاء الله میریم بخیر میریم. تاسو ګورئ د دې ودانۍ په څلورم پوړ کې ولاړ یو. تقریبا کارونه بشپړ شوي دي او انشاءالله چې ګټې اخیستنې ته به سپارل. انجینر صاحب کارونه له خیر سره بشپړ دي، لیفت او نور د رنگ کار هم بشپړ شوی دی؟ بله فعلا پیشتر که یادآوری کردیم کارهای فینیشینگ البته ساختمان ها در تحت کار است، چون که بر محدودیت آب و هوا البته که آب و هوا سرد شد ما شما میبینیم که در بیرون البته برف است، هوا سرد است. ما بعضی فعالیت ها مانند رنگمالی که البته رنگمالی مانده، فعالیت های رنگمالی و نصب لایتینگ در بلاک ها تقریبا مانده و دیگه فعالیت ها ختم است، یعنی از 96% و 97% بالا رفتیم فعالیت ها در بلاک ها و فعلا یک قلم رنگ شده، کار رنگمالیش توقف است. منتها دیگه فعالیت هایی که هوا و هوای سرد بالاش تاثیر نمیگذاره ما فعالیت ها را پیش میبریم که قریب بخیر به گرم شدن هوا بالای رنگمالی و بعضی فعالیت هایی که در ختم ساختمان است در ختم انشالله که تکمیل میشه. انشالله 90% کار بشپړ دی، صرف دا ده چې د هوا له امله لا کارونه صرف لږ ځنډېدلي دي، نور انشالله ګټه اخیستنې ته دقیقاً ما به خاطر همین سردی هوا کار بعضی فعالیت ها را توقف دادیم که انشالله عن قریب گرم شدن آب و هوا خوب میشه. فعلا لفت پرسان کردین، موضوع لفت ما تکمیل است، لفت ها تکمیل است. میبینیم که از بسیار مواد وطنی بیشتر یادآوری کردیم که از تولیدات وطن ما استفاده میکنیم و سنگ ترایورتن است در اطراف لفت و همچنان لفت 24 ساعته در خدمت باشنده های البته ای بلاک در نظر گرفته شده. در بالای بام تمام این ساختمان ها سیستم سولار در نظر گرفته شده که از طرف 24 ساعت باشنده های امی شهرک استفاده کنند. انجینر صاحب د لیفت په اړه راته وایي دې لیفتونو کې چې په افغانستان کې کارېږي او په ځانګړې توګه چې په دې ودانیو کې کارول شوي دي کوم نړیوالو معیارونو سره برابر دي؟ هغه نړیوال معیارونه چې په نورو هیوادونو کې په نظر کې نیول کېږي دلته هم په نظر کې نیول شوي دي؟ دقیقاً ما تولید فعلا لیفت تولید افغانستان نیست، فعلا ما از ترکیه خواستیم، از ترکیه و چین ما آردر میدیم لیفت های بسیار خوب و با کیفیت با تمام معیارات جهانی البته لیفتایش در نظر گرفته شده و نصب شده فعلا. د اوبو د سیستم په اړه که راته ووایاست د اوبو سیستم څنګه دی دلته؟ ځکه زموږ هیوادوال ډېری د اوبو له ستونزو سره د کابل په ښار ډېری مخامخ دي. دا سهولتونه تاسو څنګه په نظر کې نیولي؟ سوال خوبی است. ما در هر ساختمان اینجا در حدود 49 الی 50 متر مکعب دو ذخیره آب آشامیدنی در بالای ساختمان ها در نظر گرفته شده و با آبرسانی البته که و تفاهم آبرسانی ما در نظر داریم که بخیر چای عمیق در نظر گرفته شود و فوری شود و که توسط از او از این ساختمان ها استفاده شود و دو ذخیره‌ای که 50 متر مکعب است در بالای ساختمان ها انشالله که نظر به نرمای افغانستان آبرسانی به این بلاک ها کفایت میکنه. در او به تصفیه او بی؟ بله همه سیستمش در نظر گرفته شده و تصفیه و هم موضوعاتش در نظر گرفته. و قسمی که میبینین در اینجا البته صندوقای میتر باکس هایش است نصب شده از هر دو آپارتمان ما در این قسمت در این موقعیت در نظر گرفته شده میترهایش است که ما نصب کردیم که انشالله که بسیار به سهولت میتونن که د اوبو د کنټرول لپاره په منظم شکل باندې کنټرول شي. ډیر ښه فعلا
تحت کار است که انشاءالله بدون کو تاسو نصب کتلی شده. شئ چې بله ډېر په ډېر ښه شکل باندې د میټرو لپاره ځای انتخاب شوی دی. بله که انشاءالله چې که انشاءالله قریب نصب میشه میتره انشاءالله که خدای رضا وه. انجینر صاحب د دې کاشیانو په اړه که راته ووایاست دلته دغه د ګرمۍ د مرکز ګرمۍ سیستم چې دی دلته په دې ټولو بلاکونو کې په دې ټولو ودانیو کې په نظر کې نیول شوي دي؟ دقیقاً در تمام ساحات البته در دهلیزهای عمومی کوریدورها البته پنل رادیاتورهای ما بسیار منظم در نظر گرفته شده و سنگای هرات این سنگای هرات ماست که در خپل هیواد دیگه بله تمامش تولید هرات است، در تولید امی وطن است که استفاده شده در تمام قسمت ها و با اسکرتینگ سنگ گزک که یک مچ بسیار خاص امرای از این دوره‌ای یک دیزاینی که دادیم مچ میکنه و بسیار کوشش کردیم که از تولیدات وطن استفاده کنیم و در هر اپارتمان ما هر اپارتمان که فعلا در فاز اول 30 بلاک است در این 30 بلاک در هر بلاک منعاد 6 اپارتمان که 50%ش 2 اتاقه و 50%ش 3 اتاقه در نظر گرفته شده. 2 دهلیز داریم در ساختمان. در همین رقم دهلیزی که می‌بینید 2 دهلیز است، البته در هر دهلیز 4 اپارتمان. ډېر ښه ډېر ښه. د این سمت 30 اتاقه است که ما انجینر صاحب پاس دغلته یو صندوق ګورو دا د څه لپاره دلته ورکول شوی دی؟ بله بسیار سوال خوب. ما امی سیستم اینترنتش است که از 4 اپارتمان در نظر گرفته شده و همچنان از صندوق کیبلای تلویزیون است و این قسمت به ساحه میترهای است که فعلا نصب نشده و دیگه و همچنان فایر هایدرانت یا آتش فشانیش در این قسمت آتش نشانی هم شده. بله کاملا تمام سیستمش منظم. انجینر صاحب تاسو د آتش نشانی یادونه وکړله دلته په دې ودانیو کې د زلزلې لپاره څه په نظر کې نیول شوي چې ودانۍ بیا څومره مقاومت ولري چې د زلزلې په مقابل کې هغه مقاومت د دې بسنه وکړی شي؟ بسیار سوال خوب. ما همیشه در گزارش‌های قبلی هم یادآوری کردیم که یکی از پوینت‌های بسیار خوب که ما میتونیم در این ساختمان‌ها بگوییم که در هر ساختمان بالاتر از 100 پایل زده شده که هر پایل از این با عمق 30 متر 10 متر بله عمق داره که در نظر گرفته شده. یک میتونیم بگوییم که در افغانستان یکی از ساختمان‌هایی که بسیار مستحکم و با معیارات جهانی است. یعنی ما مبالغه نکردیم در این سه که ډېر ښه. یعنې زموږ هیوادوال د نور مطمئنه اوسي چې انشاءالله دلته هغه معیارونه چې په نړیواله کچه دي د ودانیو د رغولو په وخت کې په نظر کې نیول کېږي دا ټول دلته موجود دي. نو انشاءالله که همه چیز موضوعاتش در نظر گرفته شده و بسیار از نگاه استحکامیت این ساختمان ها واقعا با اطمینان میدیم که انشالله که نظیر نداره. ډېر ښه ډېر ښه. انجینر صاحب راځئ وربشو دننه دغه کورونه به تاسو مهرباني وکړئ. 30 اتاق است. 30 اتاق البته در این اپارتمان ما در نظر گرفته شده. اولین اتاق ما آفتاب رو البته یک اتاقی که بسیار خوب به معیارات و تمام لایتینگ بسیار منظم، رادیاتور بسیار خوب، از مواد بسیار خوب و با کیفیت البته کار شده در این ساختمان ها. تمام مواد ما را که تمام شرکت ها البته 4 شرکتی که اینجا کار میکنه که افغانی و خارجی است، داخلی و خارجی، با بسیار مواد خوب و با کیفیت کار میکنند. شما میبینید تمام سویچ ساکت از ایران بسیار کمپانی های بسیار نامی و برند چیز شده تدارک شده ای و همچنان کیبلش بسیاری از کمپانی های بسیار خوبه که با معیارات جهانی است. ما کیبل های از ایران تدارک کردیم. هند پرسودگی مخنیوی وشیده دقیقاً و این تیمای وزارت محترم شهرسازی و تسلا و الغرفه تمامش هر موادی که کنترل میشه در لابراتوار بعد از اینکه رزالتش برای ما رسما میآید که از کیفیت بسیار خوب برخوردار میشه
و توسط از این تیم‌ها تصمیم گرفته میشه در ارتباط منظوری مواد. په دې اتاقونو کې نور کوم سهولتونه په نظر کې نیول شوي که د فرش په اړه راته ووایاست دلته څه ډول کاشي کارول شوې ده؟ دقیقاً سرامیک در تمام ساحات از این اپارتمان ها که میبینین یک سرامیک چیز هست شکل چوب داره، همین پارگیت که میگن شکل چوب است. منتهی سرامیک است، سرامیک بسیار خوب است، از کیفیت بسیار خوب، یک درجه اول ایران استفاده کردیم. یعنی 20 در یکی 20 است. بیشتر در دیوارا کار میکنن، تزییناتی در دیوارا کار میشه و در کف همچنان از این کار شده و اسکرتینگ از یا نو زمین همچنان همی پیزاری که دور است از زمین در نظر گرفته شده. یک ذره یک خاکالود است فعلا چون تحت کار است، کارا جریان داره وگرنه بسیار یک کیفیت خوب ضد استکاک یا نانسلیپ است همچنان، یعنی بسیار از کیفیت خوب برخوردار است. تقریبا رنگ میوه شده. بله یک رنگ یک دیزاین در نظر گرفته شده. تمام اتاقات، دهلیزها، کفا و همچنان بالکنا تمامش. انجینر صاحب دروازو په اړه راته ووایاست، دروازې د دې خپل د افغانستان لرګی بله خوشبختانه در این اواخر ما بعضی شرکت های تولیدی را داریم که بسیار خوب دروازه بسیار خوب تولید میکنن، چی در بخش استیل دروازه فلزی و همچنان دروازه چوبی. میبینید که بسیار یک دروازه خوب، هم رنگ مالیش هم میشه شده، پالش همه سینسی که دور شده، یک دیزاینی که داده میشه تمامش همیشه شده، یعنی تولید افغانستان است. د افغانستان خپل تولید دی، بل دا چې د افغانستان لرګي نو ډیر ارزښت هم لري په دې وختو کې. دقیقاً بسیار یک چوب بسیار خوب و همچنان یک تختی از که تولید بیرون است و دیگه کار و سینسی و همش در داخل افغانستان. راځي انجینر صاحب د نورو اتاقونو به هم وګورو. دلته چې کوم تشنابونه دي د سالون دا نو سالون دی. بله سالون البته در همین دهلیز این سه اتاق است. میبینین که تمام دروازه در یک سمت است و یک سمت تکمیل ما میتونیم که کوچ و بسیار خوب در یک ساحه بسیار کلان استفاده کنیم و یک د ناستې لپاره د غوري لپاره دقیقاً و لایتینگ بسیار منظم و پکای بسیار خوب در نظر گرفته شده و اینترنت بیشتر گفتیم که اینترنت و کیبل های تلویزیون همش بسیار منظم و استاندارد کار شده. از این اتاق به هم اتاق دومش میبینیم. در دریم اتاق یکی از اتاقهایی است که البته در بالکن هم را داره و یکی از پوینت های بسیار خوبه آشپزخانه و یک اتاق در آپارتمانی است که در بالکن را داشته باشه، یک دروازه داشته باشه که میبینین آشپزخانه و یک اتاق ما در بالکن یک دروازه داره و همچنان در خاطر از اینکه از در این ساحه از در تابستان و زمستان مانی حرارت شوه، البته در زمستان سردی و در تابستان گرمی. ما ببینیم بعضی تریشولدها در با آن کار کردیم، میبینیم تریشولد است و در پشت دروازه همچنان یک رابری نصب میشه که کاملا مانع هوای سردی و گرمی میشه در بیرون. کابل نو بیا ډیر سوړ د رژیم په وخت کې. دقیقاً. انجینر صاحب دا وګورو ان شاء الله که ورزش میکنیم. ډیر لیدونکو تاسو کتلی شئ. بله ساحه البته این بالکنی یک ساحه بسیار خوب دوره‌ای. این دروازه آشپزخانه است و همچنان این ساحه است که بیشتر فامیلا استفاده میکنن، چون یک آپارتمان یک دلتنگی داره، خواهر هر چقدر که روشنایی داشته باشه بازم یک دلتنگی خود داره. منتها در این ساحه که فامیل میتونه تقریبا 4 متری طرف 4 متر تا 8 متر در عرض 1 متر 20 تا 1 متر 30 سانتی بسیار ساحه است که میشه از این ساحه استفاده د دوړ خو نه تګ راتګ ورته کېدلی شي. بل دا چې د کالیو د وچولو لپاره دقیقاً بسیار خوب یک پارتیشن پاراپتوال یا دیواری در نظر گرفته شده اینجا که تقریبا همراه هندریل و واتر فلاشینگ بسیار منظم که مانع اطفال، البته افتیدن اطفال، لغزیدن اطفال
بسیار دا خوب په است. نظر کې ونیول شي هو دا خو بله راځي انجینر صاحب مهرباني وکړئ مهربانی. آشپزخانه و تشنابونه به هم ګورو بله بله آشپزخانه و تشناب است. این دروازه البته اینجا یکی از پوینت های بسیار خوبی که در نظر گرفته شده آشپزخانه و تشناب است. میبینی 3 دروازه است اینجا. 3 دروازې دي بیشتر کوشش شده که به خاطر مستقیم اینجا در دهلیز بیشتر گفتیم که بیشتر فامیلا استفاده زیاد میکنن، همیشه دائم میباشن. یک دروازه جداگانه اینجا به خاطر که تشناب است در نظر گرفته شده. میبینیم وقتی که این دروازه بسته شد کاملا از دو طرف، البته دروازه آشپزخانه و دروازه دهلیز کاملا جداگانه است و همچنان تشناب بسیار خوب که هواکش بسیار منظم در شفتات در نظر گرفته شده و همچنان در بالکن یک کلکین داره به خاطر روشناییش. یک اسکاشی های بسیار خوب درجه اول استفاده شده. زموږ لیدونکي هم دا ځای وګوري. لیدونکو تاسو کتلی شئ ډېر په منظم شکل باندې کاشي شوی دی او پورته چت هم چینایی مسطح ده. چینایی مسطح است، مسطح چینایی است و همچنان و میبینید که مرکز گرمی و تمام فیکچرها و همچنان که اینجا نصب شده میبینید از بسیار یک کیفیت خوب. مثلا آینه ساینی است که در مقابل رطوبت تفت نمیکنه. تمام این موضوعاتش کوشش شده که اینجا استفاده نظر بکنن. در هر بخشی که اینجا داریم وزارت محترم شهرسازی، اتصلاح و الغرافه، تمام انجینر سایبا کوشششون به این بوده که از کیفیت مواد، از مواد استفاده کنن که واقعا نړیوالو معیارونو سره باید برابر باید موږ سیال اوسو. دقیقاً نورو سره باید موږ سیالي وکړو ان شاء الله چې تاسو آشپزخانه ګورئ. دا هم آشپزخانه ده انجینر صاحب. آشپزخانه است که قسمت حوض است، هواکش حوض است که بالای البته چیز نصب میشه، استوف یا استوف دغه گرد پورته این قسمت نصب میشه و همچنین هواکش های بسیار منظم داره و پایپ اون سوراخ میبینید پایپ هود است، دو طرف میره به بیرون، یک گریل در بیرون داره و این ظرفشویش از بسیار ظرفشوی بسیار خوب، از کیفیت بسیار خوب. تمام مواد پیشتر یادآوری کردیم که ما تست میکنیم، تمامش تست میکنیم در مقابل تیزاب، در مقابل هر چیز زود خراب نشه، در مقابل بعضی شوینده ها خراب نشه. بعضی ظرفشویی را میبینین که شما به مرور زمان کمی یک 6 ماه میگذره زنگ میزنه. این از اون طور موادا نیست، موادی است که واقعیتش تمامش ما هر موادی که اینجا میایه با لابراتوار روان میکنیم، از تمام ریزالت هایش گرفته بعد از اون تصمیم سرش گرفته. نتیجه‌گیری نه وروسته تاسو به دلته عملاً دلته کاروي. ډېر دلته تیګه د افغانستان ده. بله از افغانستان است و تولیدهای افغانستان است. خوشبختانه در این اواخر ما این تولید افغانستان داریم، گرانیت بسیار خوب که واقعیتش ما در تستایی که در لابراتوار روان میکنیم از هر نگاه ما ریزالت بسیار خوب داریم. از قبلا از ایران و گرانیت ایرانی و هند بود. این بسیار قیمت و از نگاه قیمت بسیار زیاد قیمت می آمد و کیفیتش هم مقدر معادل به این نبوده و از هر نگاه که ما می بینیم یک کیفیت بسیار خوب است. خوشبختانه هم تولید هم خرماس هم بالکل زمونږ هیواد نو د ټولو معدنونو نه بشپړ او کامل دی الحمدلله. یو دا چې مصرف کم راځي پی بل دا چې کیفیت لوړ دی. دقیقاً نور ته محتاج هم نه یو. زه درېمه ګټه راځي انجینر صاحب یو بل واحد به موږ ګورو. یک تشنابش است. تشناب البته دا عمومی تشناب دی نو. این تشناب است که بیشتر البته میمانخانه در نظر گرفته شده و میمانخانه استفاده میکنن. و تمام فیکچرهایی که در اونجا میبینید تمامش هم در نظر گرفته شده، بسیار منظم. تمام مواد بسیار از مواد خوب استفاده شده و این یک باکس کلکتور باکس البته مرکز گرمی است که ما به خاطر از این که امن باشه، امن بودن از این در ساحه در می قسمت در نظر گرفته شده. دار قلف کړه ده. بله قلف ده و هر آپارتمان در بسیار میتونه بسیار براحت در داخل آپارتمان خود استفاده
دو اتاق است. ډېر دو اتاق است. انجینر صاحب لومړی مخکې له دې چې دننه موضوعات باندې وغږېږو دا دروازې خپله د افغانستان تولید دی؟ بله 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 مهربانی تولید افغانستان است. ډېر ښه. میبینید رنگ کوره‌ای بسیار یک کیفیت خوب، البته به صدها دروازه اینجا آورده شد. دروازه ترکی تولید هر کشور اینجا آورده شد، مگر انجینر صاحبا بسیار توجهشان بوده. بالاخره که ما دریافت کردیم که بسیار یک کیفیت خوب، تولید خوب، قیمت مناسب در وطن خود ما وطن است. بله بالکل. و بسیار یک فرم بندی بسیار خوب منظم داره داخلش. انجینر صاحب دلته د زیرک او ټلیفونونو هم استفاده کیږي د هر واحد لپاره؟ لکه په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو کله چې یو کور ته ورځئ زیرک ټلیفونونه موجود دي او چې ټوکمه وهي له هغې نه وروسته بیا دروازه درته خلاصېږي. دقیقاً د این قسمت هم د این اپارتمان هم در نظر گرفته شده. په نظر کې نیول شوي. ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا نو یو بله لاسته راوړنه ده زموږ د یک اتاق هیوادوالو. البته اتاق میمانخانیش است ښه که می‌بینیم مساحت کافی داره. یعنی در اپارتمان ها از این دیگه از این که در اتاق بیشتر کلانتر دیگه نمی باشه. واقعیتش مساحت تقریبا در حدود 20-25 متر مربع مساحت داره. ډېر او زموږ افغانانو بدون د میلمه نه کیږي. نه میلمه باید ولرو. دا خو زموږ یو فرهنګ دی او باید کور چې جوړو لومړی د میلمهخانې فکر باید ولرو د هغې. نو دغه ده چې دلته دا هر څه په نظر کې نیول شوي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. راځئ انجینر صاحب. این قسمت فرو رفتگی البته یک بودانی در نظر گرفته میشه که و همچنان قسمت پاهانش بودانی و بالایش با یگان کوت و یگان لباس برای یک البته ما و شما زیادتر چپن داریم. چپن ها بسیار خوب میتونیم اینجا استفاده کنیم. البته نصب شود، فعلا نصب نشد. در دیگر اپارتمان ها نصب هم شده. دا هم بلوتر و اتاق دوم عزیز که این اتاق البته مثل از او اپارتمان یک 3 اتاق هم که دیدیم ډېر ښه. دا هم لاره لري. در بالکن کاملا راه داره، بسیار منظم. د هر واحد لپاره په نظر کې نیول شوي دي د لمر او همدا شان د دهلیز او د بالکن هر اپارتمانی را که ما میبینیم تمامش یک اتاق و یک آشپزخانهش در بالکن راه داره. دهلیزش هست عین دهلیز هم 3 اتاق واقعیتش یک دهلیز بسیار کلان و خوبیش است که از این یک سمت که کوچ هم اگر چنده شود دور و دور دیگه مانی نیست که یک راه دیگه داشته باشه، یک راه دروازه باشه. میبینید یعنی 3 سمتش کاملا همونطور میتونید بسیار منظم استفاده شود. و همچنان قسمت اینترنت و کیبل‌های اینترنت و لایتینگ و سویچ ساکت و همچنان کیبل‌های تلویزیون کلش در نظر گرفته شده. دا هم آشپزخانه ده؟ آشپزخانه است بله. قسمت پیش از این که به آشپزخانه داخل شویم می‌بینین یک تریشورده است. تریشوردی در نظر گرفته شده که به خاطر رطوبت به داخل نبیه، رطوبت، هوا و هر چیزی که است در این قسمت زیرش که یک رابر نصب میشه در این دروازه کاملا وقتی که بسته میشه از این ساحه دیگه نه چونکه رادیاتور است، مرکز گرمی است، کاملا عایق است. وقتی دروازه بسته میشه از ان حتی ساوند و هیچ به طرف دهلیز داخل نمیشه. یعنی مزاحمت نکیږي. آشپزخانه در نخواد. آشپزخانه است. دا نو بیا نام خود ډیره غټ آشپزخانه ده؟ بله آشپزخانه بسیار تمام آشپزخانه ها انشالله یک آشپزخانه خوب در نظر گرفته شده در اینجا و ساحه 3 طرف تقریبا دوره سنگ داره. بالکل. بله 3 طرف سنگ و این نگفتن همونه که کاشی که در اینجا کار شده کاشی بسیار درجه اول البته در نظر گرفته شده و کار شده در این ساحات بسیار یک کیفیتی بسیار خوب و همچنان دیوارایی که پارتیشنایی که در زیر سنگ در نظر گرفته شده تمامش از کاشی کار شده و در کل گفته میتونیم که تمام هر انجینر صاحبای ما که در هر بخشی است متوجه امو بخش خود هستند و بسیار به استانداردها و به کودها و معیارات برابر است. ډیر ښه. درنو لیدونکو تاسې د انجینر صاحب خبرې واورېدلې چې دغه واحدونه په
په څه شکل باندې جوړ شوي دي، کوم معیارونه په نظر کې نیول شوي دي. رښتیا هم موږ چې څه دلته وکتل او څه تاسې په تصاویرو کې ګورئ، نو هغه معیارونه چې په نړیواله کچه دي او په کورونو جوړولو کې یا د ودانیو په جوړولو کې په نظر کې نیول کېږي، ټول مکمل په کامل شکل باندې دلته موجود دي. تاسې تصاویر ګورئ، بیا هم تاسو ښارګوټي د مسجد مخې ته ولاړ یو. انجینر صاحب هم له موږ سره دی. انجینر صاحب، دغه مسجد څومره مزګزارانو لپاره جوړ شوی دی دلته؟ خب در قدم اول ایره بگیم که مسجد در فاز اول این شهرک البته 30 بلاک رایشی که 12 منزل است، 2 مکتب و فعلا که میبینیم به تصویر یک خانه مولای امام و یک مسجد است. مسجد بیشتر از 2500 نمازگزار در یک وقت گنجایش دارد. ماشاءالله. در 30 منزل، البته یک ساحه اوپن کاملا در نظر گرفته شده که انشاءالله باز هست نزدیک هم میبینیم. دیگه این خانه مولای امام است که در 2 منزل است با تمام ضروریاتش و آشپزخانه و تشنابا و همه موضوعاتی که در آپارتمان ها در نظر گرفته شده همچنان در ایام است. ډیر ښه. انجینر صاحب داخل به وشو او وګورو چې دننه څه ډول کار شوی دی. مهرباني. ښه، دا هم د مسجد دهلیز. بله دهلیز اورگیدی است که البته ساحه وضوخانه‌اش از تشنابا و ساحه وضوخانه در نظر گرفته شده و همچنان بوددانی ها میبینین در 3 منزل بوددانی در نظر گرفته شده به تعداد نمازگزارا. البته در این ساحه په ټولو پوړونو کې هم دا شی. بله در هر 3 طبقه و همین زینایش است. زینا رو میبینین که عرض بسیار کافی در هر منزل به خاطر که چون تعداد نمازگزار زیاد است همونقدر تعداد مسجد. انجینر صاحب د لرګي په اړه دلته د کټارې چې لګېدلې دي، بله دا لرګی هم د خپل هېواد دی؟ بله دقیقا این از البته چوب کنر ما شماست. ډیر ښه. ولایت کنر، دروازه، همین کتارای زینه و همچنان دور اوپنینگی که در قسمت گنبد است. ډیر ښه. از چوب کنر ما شما میفهمید که یک چوبی است که واقعا بسیار کم یافته است. بالکل. در دیگه طرف در دیگه جای شاید که بسیار یک قیمت بسیار بالا داشته باشه و خوشبختانه فعلا نظر به کیفیت ازی و ما بسیار فکر کو که رایگان است. بالکل. زینو په اړه راته وای دا تیګه هم د افغانستان بله سنگ وردک هست. سنگ وردک در نظر گرفته شده و میبینه که بسیار استاندارد همون 12 سانتی در ارتفاع 12 سانتی بسیار منظم، یعنی هر رقم کسی که باشه اینجا نمازگزاره بسیار به راحتی سره کولی شي. یو شی چې زما ډیر زیات انجینر صاحب خوښ شو چې په دې پروژه کې د انجینر صاحبانو له خوا نه هر هغه څه چې خام مواد دي دلته کار شوي دي ټول د خپل داخل د هېواد. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. یعنې له دې وروسته موږ محتاج نه یو چې د بل چا نه یو څه راوارد کړو او دلته په خپل هېواد کې د ساختمان جوړولو یا د ودانیو په جوړولو کې وکاروو. دقیقاً از نگاه این شهرک می‌بینیم که تمام کیفیت موادش واقعیتش بسیار بالاست. از هر نگاه از استحکامیتش بگوییم بسیار توجه شده. یعنی محدودیت بودجه‌ای نبوده مگر به خاطر از این بلند بردن تولیدات وطن، تشویق تولیدات وطن، ما تمام مواد از ایره از نظر به هدایت وزارت‌های محترم شهرسازی و وزارت زیربط نظر به مکاتیبشان تمام کوشش شده که از تولیدات وطن استفاده شود. انجینر صاحب دروازې چې دلته کارول شوي دي د مسجد د دخولي دروازه چې ده هلته ګورو چې دعا هم لیکل شوې. بله بسیار منظم
از طرف داخل از طرف داخل خارج دوای دخول و خروج البته نصب شده، سینسی شده در قسمت بالا و همچنان بکلایت بسیار خوب داره و بیشتر که یادآوری کردیم از بسیار چوب خوب ولایت کنر ما ساخت شده دروازه و میتونیم بگوییم که کیفیتش خوب است، یک چیز بسیار منظم. انجینر صاحب دروازو قیدونه بله بله دا تر اوسه پورې شاید ډیره هیوادوالو نه لیدلي ده داسې دروازو قیدونه چې دلته کارول شوي. دقیقاً ما میخوایم که در ارتباط از یام گپ بزنیم. واقعیتش که این قلفی است که همزمان میبینین که هم دیزگیرش در خودش است، یک دیزاین بسیار خوب داره، شکل کلمه واری است و مخصوص اگر بگوییم که در میهمانخانه عمومی و همچنان در مسجد واقعیت مخصوص همینطور یک چیز است، واقعیت بسیار با ارزش، بسیار قیمتی و بسیار با کیفیت. باید هم په مسجدونو کې داسې وکارول شي ځکه ډېر ارزښت لري. مهرباني از دو طرف البته یک دیزاین، یک دواړو خواونه یو رقم دیزاین. نام خدا نام خدا. ماشاءالله دننه چې مسجد ته راشي یو بل ډول هوا ده، قندیلونه لګېدلي دي، همداشان محرابونه. نام خدا ډېر په لویه کچه باندې کار شوی دلته. دقیقاً واقعیتش که هر گزارشی که اینجا میایه واقعا همینطور خوش میرن داخل که میاین. واقعیتش که از همین نچرال استونو یا سنگای طبیعی این ساحه را میبینن، موادی که در اینجا کار شده و همین دیزاین، همین سریقه‌ای که در اینجا کار شده بسیار زیاد خوش میکنن همگی میان. و در اوایل بسیار به شما میتور یک جالب نبود که از سنگ وطنی اگر ما استفاده کنیم، شاید اینطور هر کدامش متفاوت است، مثل کاشیواره اینطور چیز نیست که یکسان باشه. مگر در بعداً به گذشت زمان دیدیم که بسیار مردم که کسایی که آمدن بسیار خوش کردن سنگ وطنی، بسیار دیزاین خوب و هر کس از تصویر از می برداشت خود یک تصویر جور میکنه. مثلا میبینین اینجا سنگ چیز هست زبراس، بسیار یک دیزاین خوب داره، یک خطای بسیار منظم کو هر چیز از این میتونن که آدم هم تصویر خود په یو تصور کې انسان چې واقعیت کو اینی وګورو ډېر ښایسته کارول شوی دی. بله بسیار منظم کار کردن، بسیار دیگه نام خدا همین کارگرایی که البته همین کارگرای ماهر ما از هر ملکی که آمدن هم یک دستاورد است با ما شما که اینجا آمدن. ما واقعا بعضی فعالیت ها بعضی کارهایی که سابق نمیتونستیم، شما در ساختمان ها میبینید در نمایش بسیار زیبا کار میکنن. فعلا در سابق همونطور نداشتیم، همینطور کارگران نداشتیم، در دیگه جای همین مهارت کسب کردن حال فعلا ما خوشبختانه استفاده میکنیم. دا زموږ د هیوادوالو د ګوتو خپل هنر دی دقیقاً چې دلته کارول شوی دی او دا مسجد یې پې ښایسته کړی دی. ماشاءالله ډېر ښه. انجینر صاحب دلته یو ډېر لوی قندیل لګېدلی دی، دا مو څه رقم انتقال کړ، څه رقم تم راوړ، څه رقم هم نصب کړ؟ بله این دیزاین از این قندیل البته توسط انجینر صاحبای کانسلتنسی تسلا و وزارت محترم شهرسازی، انجینر صاحبای بسیار خوب و مسلکی دیزاین شد، توسط از دیزاین شده و این دیزاین آردر شد به کشور چین. البته شما میبینین که در تمام ساحهش کلمه مبارک است و چی در گلاس هایش است، چی در قسمت دور می گلاس و طول بله کلمه است و یک دیزاین خاص داره، یک دیزاینی است که دیگه مخصوص مسجد است دیگه. تا میتونیم که یک دیزاین بسیار خوب، بیشتر این چیزا کاپی از دیگه از مسجدهای عرب میشه، از عربستان. بالکل همینطور یک دیزاین ها داره. ډیر ښایسته قندیلونه دي. و همچنان مشابه ازی از همین دیزاین مشابهش ما قندیلای خورده در نظر گرفتیم که این خوشبختانه در یک چند ماه پیشتر آمد و نصب شده که انشالله کنترلش کردیم. بسیار منظم، بسیار خوب نتیجه میتونه. ډیر انجینر صاحب د لاسپیکر په اړه که ووایو، لاسپیکرونه څنګه دي دلته؟ په هر پوړ کې جداګانه په نظر کې نیول شوي دي؟ بله در هر ساحه نظر به مو ساحه را که کور میکنه لاسپیکرها را میبینید شما. همین دیزاین همین سیاسی ها گست هایزان
دیگه این در نظر گرفتیم در 3 منزل 49 لاسپیکر داریم. نه سالوی خلاص بکر دقیقاً بسیار ساوند بسیار خوب، بسیار یک سیستم ساوند بسیار عالی است واقعیتش. دیر یک لذت خاص از جریان نماز خواندن یا که در اینجا جماعت باشه و از درې واړه پوړه په همدغه یو شان همدغه یو ډیزاین کې په نظر کې نیول شوی یک دیزاین است. بله همین 3 منزل یک دیزاین یک قسم است، هیچ تفاوت نداره. تنها در قسمت بالا منزل 3 گنبدهای کوچک است، یک گنبد بزرگ و تعداد گنبدهای کوچک است که همچنان در گنبدها بسیار قندیلای خوب نصب شده، بسیار زیبا. قابل یادآوری است که ما در قسمت سمت دیگر ما یک زینه داریم. بله زینه داریم که یک رای جداگانه که میشه در آینده اگر طبقه اوناس هم استفاده کنند از مسجد بسیار به سهولت میشه استفاده شود. یعنی این موضوع در نظر گرفته شده. دیر زینایی است که یک سمت دیگر میشه پارتیشن شود و از این قسمت در نماز بیان. بله در 3 منزل همین در نظر گرفته شده. و همچنان میبینیم که دمیم بودانیایش بسیار منظم، د بوټان د ایښودو لپاره بله یک ساحه به خاطر دیگه بودانی و موضوعات در نظر گرفته شده. از انجینر صاحب وربشو د مکاتب په لور باندې چې تاسې په لومړیو کې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، مکاتب به هم وګورو چې هغه څنګه انجینر صاحب یادونه وکړله. په دې ښارګوټي کې 2 دانې مکاتب هم په نظر کې نیول شوي دي چې فعلا یې موږ مخې ته ولاړ یو. انجینر صاحب وربشو مکتب به میریم. دقیقاً کوم معیارونه په نظر کې قسمی که یادآوری کردین در این شرکت قطر که توسط مؤسسه خیریه القرافه که در اصل از او جناب شیخ علی، البته قابل یادآوری است یک تعداد میگن که شهرک قطری ها شهرک مربوط یک شخص است که از قطر است، هویت مربوط قطر میشه، شیخ علی بن عبدالله ثانی آل ثانی که حفظ الله و خداوند حفظش کنه که به افغانستان همینطور یک مکتب، همینطور یک شهرک کمک کرده و حمایت کرده که تا اینطوری به این سطح ما یک مکتب داشته باشیم. واقعیتش ما شاهده همچون یک مکتب، همچون یک شهرک اگر بگوییم در کابل نداشتیم مبالغه نکردیم و فعلا در مکتب هستیم. منزل اول څو منزله په ټوله کې؟ 3 منزله. 3 منزل است. بله در هر 12 صنف و در هر منزل اتاق اداری، اتاق کنفرانس و لابراتوار، تشناب‌ها بسیار منظم، تشناب‌ها نظر به نور و معارف و این موضوعاتش در نظر گرفته شده. میشه بریم راځي وربشو دانو دالیز د دلته هم همغه تیګه کارول شوې ده بله ودانیو کې کارول شوې د اوسېدو لپاره. دقیقاً سنگ هرات است. خب اینی رو می‌خوایم که ببینیم. چایخانه ارضی است. چایخانه به نام چایخانه است، منتها یک آشپزخانه بسیار منظم است که په ټوله کې آشپزخانه ده. دقیقاً آشپزخانه است. برای که ما به نام چایخانه میگیم منتها یک آشپزخانه است. بالکل. یک رای جداگانه از بیرون داره، یک رای جداگانه از بیرون است و خامخا هر مکتب، البته ما شما که درس خواندیم ضرورت به میتور یک آشپزخانه داره، چون که مدیر صاحبا، سرمعلم صاحبا ضرورت است، نیاز است که در یک روز چندین تایم می باشه و ضرورت است که چای و نان و یا
باید استفاده شود و تمام این موضوعاتش در نظر ټول گریزر او د اوبو د ګرمولو لپاره ټول هر څه په نظر کې نیول شوي. هم موضوعاتش اگزاست فن بسیار خوب نصب شده و ظرفشویی بسیار خوب نگه تمام څه چې د اشپزخانې لپاره اړین دي نو په ټوله کې په نظر کې نیول شوي دي او ښه په معیاري شکل په نظر کې نیول شوي دي. صنف‌هایش است. دا نو صنف دی. بله صنف‌های تدریسی است. تخت است، تخته خوب و بسیار استاندارد نظر به نورمای معرف و همچنان چوکی‌ها را می‌بینید، چوکی‌ها بسیار خوب و بسیار معیاری. ډیر ښه. بالکل دا هم د کونړ لرګی دی. دقیقاً خپل په افغانستان کې دلته جوړ شوی دا چوکۍ. بله همیشه جور شده و ساخت افغانستان دیزاینش و نرم مطابق معرف در نظر گرفته شده. ما کوشش کردیم که تمام نرمایی که در معرف کار میشه امور در نظر گرفته کار کنیم. انجینر صاحب په دیوالونو کې د یخ لپاره کوم عایق په نظر کې نیول شوی؟ دقیقاً تمام ساحاتش قسمی که همین پنل رادیاتورها نصب شده می‌بینید در صنف‌ها در دیوارایش همچنان ما عایق در نظر گرفتیم، عایق کار شده و بسیار منظم. این موضوعات بسیار یک استاندارد یک کار است. او انجینر صاحب یو بل خبره چې کلم دا تختی وګورو موږ خپل د مکتب دور راځي همداسې ده. ډېر ښه یو ډېرې ښې خاطرې د مکتب د دورې هر څوک لري چې په وروسته کې بیا نو چې دغسې ځایونه وګوري نو بیا هر څه ورته سترګو ته وړاندې درېږي. ډېر ښه راځي انجینر صاحب. متاسفانه که این با امکانات از اینترنت و گرمایش و سردی کنه می‌بینیم بسیار پاکای خوبه نصب شده و همچنان لایتینگ بسیار منظم. انجینر صاحب د تشنابونو په اړه که راته ووایاست دلته تشنابونه شته دی؟ بله تشناب‌های بسیار خوب است که ضرورت است که باید به تصویر کشیده شود. البته به خاطر از اینکه مستقیم تشنابات دروازهش در دهلیز عمومی نباشه دو تا دروازه در نظر گرفته شده. دو مخه ونیول شوی بل دا ده چې و سیستم یک دهلیز عمومی داره، دستشویی‌ها داره، دستشویی‌های بسیار خوب و هواکش‌های بسیار خوب که ما از کشور ترکیه خواستیم. این هواکش و بسیار موادهای از اینه و همچنان تشنابایش هست که تشنابه فعلا بگه تشنابه کارونه تر اوسه بشپړ شوي نه دي، یعنې ګټه اخیستنې ته نور کارونه بشپړ دي. بعضې کارونه صرف د لایټینګ خبره ده او رنګ او روغن کوم شیان چې د ساختمان د پای ته رسولو لپاره اړین دي هغه پاتې دي. دا هم و همچنان یک تشناب در دو طرف هر منزل دو تا تشناب به مدیر صاحبا و به سرمنم صاحبا و به استادا در نظر گرفته شده که از شاگردا جداگانه بسیار منظم مجهز. په یو منزل کې تقریبا څو تشنابونه کول؟ در یک منزل 6 تشناب که مجموعاً 18 تشناب در این مکتب در نظر گرفته شده. تلس تشنابونه کامل دي. بله بشپړ. انجینر صاحب دا راته ووایاست چې په دې مکاتبو کې د تشنشانۍ لپاره د اضطراری حالاتو لپاره څه په نظر کې نیول شوي دي؟ بسیار سوال خوب. یک پوینت بسیار خوبی مکتب واقعیتش که هر گزارشگر و هر تلویزیونی که اینجا میایه واقعیتش که بسیار خوششان میایه در این قسمت است که ما زینای اضطراری یا زینای فرار داریم. خب کله هم چې کومه پیښه رامنځته کېږي کولی شي د دې دروازې نه استفاده وکړي. بله گرچه که این ساختمان‌ها از نگاه استحکامیت کاملا به خاطر جمع یعنی بسیار خوب استحکامیتش در نظر گرفته شده، باز هم همین معیارها و همین زینای فرار را در نظر گرفته است. احتیاط لپاره. بله و همچنان از این زینا بسیار خوب استفاده میشه. ما میتونیم که مثلا اگر پارتیشن میکنن یک تایم با دیگر تایم پارتیشن شود مکتب، مثلا از یک منزلش یک تعداد صنف‌ها استفاده کنند جداگانه. این بسیار یک سهولتایی است که بالکل دوه ګټې ترې اخیستلی شي. یو دا چې د استراحت حالت لپاره ترې ګټه اخیستی شو او بله دا چې د پارټیشن که ضرورت شي نو په دوه وخته کې چې موږ وکولی شي شاګردانو ته تدریس ورکړو هم د استفاده. دقیقاً در دو طرف ساختمان البته همین زینا را ما داریم، غیر از اینکه در مرکزش هست و دو طرف ساختمان همین زینا را بالکل البته هم دا شان ده. دقیقاً بله همین چیز است.
همی به اصطلاح انجینری میرور که میگن یک آینه آره همینطور از وسط نصف از دیگه عین چیز است. این طرف دهلیز با این طرف دهلیز یک چیز است، یک دیزاین است. بالکل. درنو لیدونکو، تاسې د انجینر صاحب محترم خبرې واورېدلې چې په بشپړ ډول باندې دغه ساحه موږ ته معرفي کړله. انجینر صاحب له تاسې نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. واقعیت ستاسې معلومات او هغه څه چې اړین وو په دې ښارګوټي کې چې لیدونکو ته یې وړاندې کوي واقعیت ډېر ګټور وو. الله مو آباد لره، خوشحاله اوسئ. انجینر صاحب بیا هم له تاسې ډېره مننه که زموږ لیدونکو لپاره کوم پیغام لرئ ممکن مرسته سلامت باشین. تشکر از شما که اینجا اومدین، قدم رایجه کردین و به مردم ما شما یک وسیله میشین تا که همین نمایش بدین از کیفیت مواد، از فعالیت های بسیار خوب و استانداردی که در شهرک، البته در شهرک قطریا در نظر گرفته شده کار شده و ما پیام می است که انشالله کشور بر روی بیبودی است و همچنان این تولیدات ما را که انشالله که می بینیم روز به روز خوب شده میره. انشالله که با امید رو به پیشرفت است. رو به پیشرفت است. دقیقاً. بس خدای دې وکړي چې دغسې زموږ نور هیوادوال هم د وطن لپاره د خدمت مصدر وګرځي او راشي په خپل هیواد کې دلته خدمت وکړي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې زموږ د خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.